دا هر څوک چې وړي دا د دې حق دی، هر څوک چې لوټي دا د هغې حق دی. او په دې وینا شعر دی چې بوټي منرلز څاروي بوټي او موږ څاروي کړو. بوټي منرلز څاروي بوټي او موږ څاروي کړو. هر کمزورې زورور لره حلال دی. چې موږ کې همت وي، موږ بېکاره یو، نو د هر چا چې څه حق دی. که په وسایلو څوک غني کېدی نو افریقا به د G7 G8 او د G20 ټاپ کنټري وه، ځکه د هغې په غرونو کې سره دي. دغې خلکو سره پلیډیم دی چې هغه د سرو نه هم ملټیپل ټایمز ګران دی، پلاټینم دی ورسره چې هغه ملټیپل ټایمز ګران دی. خو په وسایلو څوک نه غني کېږي. غني کېږي خلک په څه؟ نه کوم نه هم یو پریکټیکل نه راښیم. دې لستونې باندې ما اوبه واچوي، دا لوند دي، تاسو ولیدو؟ This was the response of this clock to external stimulus. Or this the property. Property خصوصیت دې ته وایي چې when you apply an external stimulus to something and you get response from there, this is called the property of that material. The solar rays are falling on the solar cell. They are exciting the electrons within the atoms of the solar cell, and when they de-excite, it gives you electrical energy. چې تا له دا چل نه درځي چې ته د سیلیکون نه سولر سیل نشي جوړولی، نو ته د ګټو او د شګو خاوند یې، ستا ټکنالوژي نشته، ته مالدارېدی نشي، د مالبرو نه به دیوالونه وای او د شګو نه به بلاکونه جوړی، او چې کوم قومونه تکړه یي او هغې د شګې نه فایبر آپټکس جوړولی شي، د ماربل نه کیلسایټ ایستی شي، ټیلی کمیونیکیشن ډیوایسز ترې جوړولی شي. هغه قومونه وسایل قیمتي کوي. شمس مومند صاحب یو کمال کړی دی چې په یو لیمن لینګویج کې د ټول قوم له او د ټول لیډرشپ له یو پیغام ورکړی چې دا هر څه موږ سره شته. پکار دی چې موږ نوابان وی، خو ما درله د افریقې مثال درکړو که په تش منرل ویلث باندې څوک مالدارېدی نو افریقا به نمبر 1 خو نه ده. موږ به څنګه مالدارېږو؟ زموږ وسیلې به څنګه پکارېږي؟ نو زه درته وسیله څه ته وایي؟ anything below the ground, anything above the ground which can earn you services and money. د ځمکې د لاندې، د ځمکې د پاسه چې تا سره څه دي او هغه تا له پیسه او روزګار او ډوډۍ ګټلی شي، هغې ته وسیله وایي، قدرتي وسیله ورته وایي. خدای پاک په موږ دومره لوی رحمت کړی دی چې پښتونه اوږه چې ده، د پښتون اوږه چې ده د امریکا فیل سټینګر میزایل باندې سپر پاور مات کړی دی. دا اوږه او دا مټ د پښتون برابر اوږه او د پښتون برابر مټ په نړۍ کې کوي، نو د ډېرو کمو خلکو کوي. نو په مټو باندې موږ تکړه یو، دې ته مین پاور وایي. که زموږ صحیح ایجوکیشن وشي او موږ د ټیکنیکل مین پاور پیدا کړو، نو دا ریسورسز بیا موږ قیمتي کولی شو او دا پروډکټ ته ټرانسفارم کولی شو. हाइडल पावर दे हाइडल पावर अमेरिका को 1700 पहुंचा के ग्रेनाडा फॉल्स के अलते चक्ता रुपये प्लांट जोड़ कर गमुना गयो नाला दा पंजाब के अंग्रेजों ने रुपये प्लांट जोड़ कर और उन पे विश्व में सदै की being the richest people on earth
in water resources we are still facing load shedding. Na ya pa ye قوم ke se kame le ya di leadership ke kame da pa gotha ke د لیډرانو نه پیغمبران مه جوړوئ چې څه پکې ښې خبرې دي هغه ورته وښیئ چې دا درکې ښې خبرې دي او موږ یې اپریشیټ کوو که پټکې غواړئ چې پټکې درله وتړو که وایي چې زموږ نوم سره خان ولیکه خان به درسره ولیکو خو موږ معاف کړه په ارام کښېنه بل چا له موقع ورکړه چې دا سیز میدان ته راوباسي د لیډرشپ څه رول دی اول درته ځم مونږ به دا وسایل څنګه قیمتي کوو د دې لپاره مونږ یو بنیادي ډیفینیشن دی مخکې پښتنو کې یو نری یو دری په سادو ټکو کې د کوم سړي چې پلار مړ شي او هغه ځمکه لږه لږه خرڅي او هغې عیاشۍ کوي هغه ته ډله وایي او د کوم سړي چې پلار مړ شي هغه کودال او رمبې راوالي په هغه ځمکه کې محنت کوي په خپله هم ګټي میږي هم خوري غریبانان هم خوري او هر څوک یې خوري او ځمکه په ځای یي هغې ته نر وایي اوس زما سیاسي سوچ چې دی هغه دا دی چې زه دا منرل خرڅ کوم او ډېرې پیسې راوړم دا غلطوب دی جاپان ته وګورئ هغه په موږ منرل خرڅوي که په موږ باندې سیل فون خرڅوي او په موږ منرل خرڅوي که لیپټاپ را باندې خرڅوي او په موږ منرل خرڅوي که سولر پینل را باندې خرڅوي ګټه په دغې کې ده په دې کې نه ده چې پردی راشي او ګټې وکړي او موږ په ګټه ناست وو سګرټ ته ټک وباسو او موږ وایو چې موږ به ښه کېږو سوال نه پیدا کېږي د دې لپاره چې کوم ایجوکیشن پکار دی زموږ ادارو کې هغې ته انجینرینګ میټیریلز زما پی ایچ ډي په انجینرینګ میټیریلز کې او د ورلډ د بیسټ چې په میټیریلز کې کوم بیسټ اداره ده خدای پاک راله هغې نه مقرر کړې ده انجینرینګ میټیریل څه ته وایي It is the skill to transform the minerals mined by the mining engineer, processed by the process engineer, and transformed into marketable product using the knowledge of physics, chemistry, biology, biotechnology, and so on. This is engineering application. If you can't transform, katasu, the خپل معدنیات دغه high quality product نشه transfer کولی نشه transform کولی سوچ مکوي دې خبره مومند صاحب سیاسي عوامي خبره کړې چې عوامو ته او زمونږ مشرانو ته چې کوم سیاسي دي کوم بیوروکریټک سرکلز دي دا خبره ورسي چې دا سیس شته ما په خپل سریزه لیکلې ده او هغې کې مې دغه خبره کړې ده چې مونږ زما کار به تور استاد دا دی چې زه یو پروپوزل کېږم جلیل جان صاحب ناست دی زه غلام علي صاحب له تللی یم او هغه ته مې ویلي دي چې غلام علي صاحب زموږ صوبه په منرلز کې ریچ ده 10 کاله مخکې اویس علي صاحب ته زه لاړم هغه ته مې یو سیمینار ورکړو او په دې هر څه باندې مې پوه کړو چې زموږ تعلیم څه له پکار او تعلیم به موږ څنګه قیمتي کوو نو هغه ماله آفیشل فارمل اپروول راکړو خو ما ته یې ما سره پیسې نشته زه ولګېدم 10-12 کاله مې په مختلف طریقه باندې فنډز راوړو اکوپمنټ مې پوره کړو سټاف مې پوره کړو ټیکنیکل سټاف مې پوره کړو منسټیریل سټاف مې پوره کړو کنټینجنسي مې ورله هم کړې ده مې ماله مارل سپورټ راکړی چې زه دلته یو میټیریل انسټیټیوټ جوړ کړم چې دا د انډسټري اکیډیمیا او د ګورمنټ یو شریک پوډیم شي چې انډسټریالیست دلته مسله راوړي او زه به تور استاد د هغه ټیکنیکل هیلپ وکړم او ګورمنټ یې آفیشل هیلپ وکړم او مې زه 3 میاشتې پس ریټایر کېږم او کېدای شي بیا په لایف کې مې دې پېښور ته یا دې ادارې ته رانه شم زما پکې ذاتي دومره انټرسټ نشته خو ویې نه کړو خبره دا ده چې دا قوم خپل قیادت ته که ووټ ورله ورکوئ که هر څه ورته وایئ چې په بونیر کې ماربل دی بابک صاحب ناست دی
زموږ ډېر ښه ملګری دی، زما د مشرانو ملګری پاتې دی. زه په انګلینډ کې اوسم. نو انګلینډ کې زه یو قیمتي شاپ ته لاړم، نو د کچن ټاپینګ مې پکار و. نو چې ماربلو خواته ودرېدم، نو هغه ټول سټاف راله رامنډل. هغې ویلي دا د انګلینډ نواب دی، دا ماربل دومره قیمتي څیز دی. د فابریکا یا د نور میټلز د دې کچن ټاپینګ چې ته غواړې، نو هغه تا ته په 2000 پاونډ کې میلاویږي، او هغه زمانه کې چې ماربل ما کوتل هغه 10,000 پاونډ. دا دومره قیمتي څیز دی. او د ماربل زمانه ګټې ځي او ریفاینډ شیټس نه ځي. دا ولې؟ زه دومره نالایق یم، زه دومره کمزور یم. نو تر څو پورې چې زمونږ عام بچې په دې میټیریل ساینس او په میټیریل انجینیرینګ ټرین شوي نه دي، او زما سیاستکار، زما حکومت دغې وسیلو سره خوا کې د دې کارخانې نه دي جوړې کړي، نو دا نه ماله روزګار راکولی شي او نه زه ترقي کولی شم. او که دا وشي، نو ستا د وزیرستان نه به جاپان او کراچۍ او پېښور کې وشي، او هلته به قیمتي خلک ځي. نو هغه به د ټیرریسټو یا د مخرورانو په قبضه کې نه، هلته به ډیسنټ خلک اوسي، هلته به هسپتال وي، هلته به سکول وي، هلته به ادارې وي. نو زمونږ د ټیرریزم سالوشن هم په دې کې دی چې مونږ ساینس اینډ ټیکنالوژي دغه خپلو وسایلو ته ورسوو، خپل بچي ټرین کړو او دا قیمتي کړو. نو ما نورې خبرې درته خلاصې کړې، او په آخر کې یو ریکویسټ زه کوم. دا یو کتاب دی، ایجوکیشن فار سوشل اکنامک ډیولپمنټ. دا ما پروس کال لیکلی دی، بل کال یو په امازون باندې اویلیبل دی. نو هغې کې ما یو جملې لیکلې ده چې منرلز خو زمونږ نه ځي، روان دي. زمونږ سرویر له چیني 15,000 روپۍ رشوت ورکړي، نو هغه ورته 99% ریسورس وکړي، نو هغې ټرکونه ډک کړي، نو وایي دی وایي ما ټوله وکړه 15,000 روپۍ مې وګټلې. نو وسیله خو زمانه لاړه. چې کوم مضبوطې مټې وي، هغه زمونږ د مهاجرت په شکل کې لاړې، که هغه افغانستان دی او که هغه دا پښتونخوا ده. او چې کوم برین دی، نو هغه مونږ دلته ورته د کار موقع نه ورکوو، مونږ یې پرېږدو نه کار ته. زه دلته پاتې شوی یم، 19 کاله ما په پېښور یونیورسټۍ کې نوکري وکړه، خو ټرکټنال ګولۍ مې وخوړې نو پاتې شو. دې هر څه مې وس کړی، هر څه مې وس کړی چې ما ته کنده وګڼي او ما پسې طریقه واپس یوکې ته ولیږي. خو زه پښتون یم او په دغه پښتو باندې ولاړ یم، یو ضد مې کړی. نو که دغه ټیلنټډ برین ستا نه لاړ، دغه مټې ستا نه لرې، او دا وسیله ستا نه لړه، او دغه وسیله په دغه مټو او په دغه برین باندې په جاپان کې او په امریکا کې پراډکټ ته ټرانسفارم کېږي، او ته بیا په ملټیپل ویلیوز باندې اخلې. ته ځان له ولې نه کوئ؟ پردو له ولې کوئ؟ ځان له ولې نه کوئ؟ ډېره ډېره مننه. خدای مو باد.